بالکل لکه څرنګه تاسو ته پته ده په دومره غټ ایونټ کې د خپل هیواد دپاره لوبېدل د یو پلیر دپاره د افتخار ځای وي. نو خپله زه هم خوشحاله یم او اکسایټډ یم. همداسې چې موږ لوبېږو هلته نور پلیران هم موږ ګوري، ټول پلیران ګوري، نو هغوی ته هم خوند ورکوي، هغوی هم بیا کوشش کوي که نه چې ځان مخکې بوځي. نو دا ډېره ښه خبره ده. خبرې م کوو، کله نور لږ دې خواته کښېنئ چې لاس مو پوره په فریم کې راشي. نو اول ځل مو دی د افغانستان ملي ټیم کې نړیوال جام کې برخه اخلئ؟ په شلوریز نړیوال جام کې مې اول ځل دی. نو آماده فکرا روحن که دا نن سبا م بالاخره چانس برابر شي نو هر وخت باید آماده اوسو. آی پی ایل کې لوبېدل تاسو ته څومره ډاډ بخښلی دی چې تاسو به په نړیوال سټیج کې د خپل هیواد لپاره هم لوبېږئ؟ بالکل صحیح خبره ده. آی پی ایل کې چې سړی لوبېږي ډېر زیات تجربه اخلي. هلته چې کوم کوچز سره ته مخامخ کېږې، پلیر در سره وي، کوچز در سره وي، کوم رقم پریکټس ته هلته حاصلوي. همداسې چې میچونه کوې هغه غټ سټیج ده، غټ کراوډ وي، نو په کافي اندازه تجربه سړی اخلي او دا ښه خبره ده. او بس په ځان باندې باوري وي انشاءالله چې څومره هم د وسه پوره خپل خواري او ایفرټ به کوو، باقي ریزلټ د الله په لاس کې. او په نړیوال جام کې قوي ټیمونه هم شته، افغانستان په ګروپ کې کمزوري هم شته او سخت ټیمونه هم شته، ډېر غټ ټورنمنټ دی. څه فکر کوې افغانستان به تر کومې اندازې پورې مخې ته ځي؟ موږ خو خپله په میټینګ کې هم دا خبره کوو، همدا مو نیت هم ده چې انشاءالله نړیوال جام به ګټو. د دې په نیت راغلي او د دې په نیت لوبېږو. نو نور کرکټ ته هر څه پکې پېښېدلی شي، خو زموږ نیت او زموږ اراده دا ده چې نړیوال جام وګټو. افغانستان په ملي ټیم کې د محمد نبي غوندې یو مجرب لوبغاړی هم شته. شاید چې تاسو کله افغانستان کرکټ شروع کړی و، کیدای شي تاسو ډېر کوچنی وئ چې هغه د افغانستان لپاره کرکټ کوو. د راشد غوندې یو سټار هم شته چې د دنیا په لیګونو کې لوبېږي، تاسو پخپله ورسره په ګجرات کې لوبېږئ، او تاسو غوندې صدیق اتل غوندې اسحاق غوندې نوي ځوانان هم راغلي دي. په ټیم کې د دغه دریو مرحلو دغه لوبغاړي چې دي د دوی ترمنځ دغه تړون څنګه دی؟ مثلا تاسو که مشورو ته ضرورت شي مشوره برابریږي درته، درکوي نه درکوي؟ کومک ته ضرورت شي چا ته مراجعه کوئ؟ فکر نه کوي چې والا دوی ډېر غټ لوبغاړي دي، موږ ډېر ځوانان یو، داسې کوم شی احساسوئ؟ صحیح خبره ده. دې کې خو ټول ینګسټر چې دي د سینیر پلیرانو مشورې ته ضرورت لري، هغوی نصیحت او هر څه ته ضرورت لري، که په نیټ کې وي، که په میدان کې وي، که د همداسې د کرکټ نه بهر وي. نو موږ ټول لکه سره کنیکټ یو، سره تړلي یو، د یو بل خبرو ته غوږ نیسو. او نور د ټیم ماحول هم ماشاءالله ښه ده، ډېر بس ښه روان دی. په آی پی ایل کې چې تاسو ولوبېدئ، اوس مستقیما ملي ټیم ته راغلی، داسې یو دوه درې ټکي راته ووایاست چې هلته مو زده کړي وي، فکر مو کړي چې والا دا خو ډېر مهم ټکي وو چې زه بېرته ملي ټیم ته ځم، زه به نورو لوبغاړو سره که ضرورت و دا ټکي شریکوم چې دغسې وخت کې دغسې موږ هلته آی پي ایل کې زده کړه، دغه کار دغسې وکړئ. داسې نه چې بیا بل څوک زده کړي، موږ پلیرانو نه بغیر دا به زموږ پلیرانو ته پټ پټ وایم. نو یو عمومي خبره، یو عمومي مشوره که ورکړې نورو ځوانانو؟ بس دا خبره ده چې کرکټ څومره هم ځان ته اسانه کولی شي، سمپل کولی شي، بس او څومره خوند ترې اخیستلی شي، همدومره به ته ښه روان یې او ته به دا ریزلټ به ښه وي. په ځان باندې اعتماد ډېر مهم دی. هغه خو معلومه خبره ده، مطلب دا دی چې ته ځان ته څومره اسانه کړې که نه، بیا ته اعتماد جوړېږي. په نړیوال جام کې په آی پي ایل کې خو ډېرو لوبغاړو ته تاسو بالینګ وکړ، مشهورو لوبغاړو ته. په نړیوال جام کې داسې کوم لوبغاړی شته چې ذهن کې مو ساتلي چې یاره که دغه لوبغاړي ته مخامخ شم زه به ورته بال کوم او منتظر یې ورته شیبې شمېرې؟ نو الله بس هر یو پلیر چې په ښه مخ کېدلو کوشش به کوو چې آوټ یې کړو او ټیم دپاره یو څه وکړو. آیډیل لوبغاړی څوک لرئ په خپل ژوند کې ستاسو لپاره؟ بالر څوک وي، بیټسمین څوک وي چې تاسو هغه تعقیبوئ یا په ماشومتوب کې مو لیدلي وي غواړئ چې هماغسې شئ؟ دا مونږ راشد خان دی که نه؟ راشد خان ستاسو د نو راشد خان تاسو ډېر نه ځورئ په دې آی پي ایل کې ځینې ویډیوګانې راغللې ټوکې ټکالې کوي او په خیر نه بس کله هم دی ځوروي، کله یې مونږ ځوروو، بس وخت ساعت مو سره تېر وي. خوشحاله چې راشد خان سره ډېر زیات طبیعي ده چې هلته به د ضرورت په وخت کې نو ډاډه به مې مشورې روژه هم در باندې راغله، دا مسایل به اسانه شوي نسبت دې ته که یو نوی لوبغاړی آی پي ایل غوندې لیګ ته ځي او یو داسې لوبغاړی چې دا راشد خان غوندې یو کس ورسره وي؟ ډېر زیات. کرکټ خو
یو خواته که حتی په هغه کې هم روژه هم راته اسانه وه ځکه چې ده به خوراکونه پخول او موږ به خوړل. دغه هغه تیر سیزن کې یوه پوښتنه چې په سوشل میډیا کې ډېره هغه صحنه ډېره خپره شوله، هغه د کله چې راشد خان تا ته راځي مشوره درکوي، هاډیک پنډیا هم راځي، نو بیا هغه تصویر ډېر داسې ډېر خپور شو چې داسې وه چې هاډیک پنډیا وویل چې بس څه چې راشد خان درته وایي هماغسې ده، زه دا خبره نه کوم. هغه شېبه مو یادېږي څه قصه وه؟ هو یاد د هغې وخت کې رشید څه ووایي که نه چې دغسې وکړه، مطلب دغسې دغه ځای کې دغسې کول پکار دي. نو بیا هډیک هلته پوه نه شو، هغه راغی ووایي بس څه چې هغې درته وایي هماغسې وکړه. جالبه ده. هلته تاسو د لوبغاړو سره په انګلیش باندې خبرې کوئ، مکالمه کوئ، که په نورو ژبو باندې هم کوئ؟ انګلیش او هندي دواړو باندې. ډېره مننه نورجانه، بریالیتوب مو غواړم بس هر چېرته چې تاسو لوبېږئ ځلېږئ وطنوال مو ګوري او ستاسو د لوبو نه خوند اخلي. موږ هم خوند اخلو. زه ډېر خوشحال شوم له نږدې مو ولیدلې ډېره موده وروسته. مننه. انشاءالله چې بیا سره کېنو، بیا وګورو، بیا خبرې وکړو. انشاءالله اوس ډېره مننه. آباد اوسئ. ډېره مننه.